الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم تاسو ورور ثنا الله او تاسو ګوري پښتو 302 ملګرو کتونکو مینوالو نن منګه زمنګ دی خوږ دوست دی او ګران دوست په دعوت کې منګه راغلی چې موږ ډېر خصوصي دعوت راکړی دی. دغه نوم دی عاصم. دغه ته به یو شعر ډالۍ وي چې ست مې عادت نه دی د لاسه څوک نیولی نشم، ست مې عادت نه دی د لاسه څوک نیولی نشم او په ما مین به دې جونګړې ته په خپله راځي. نو راځئ موږ سره د عاصم خان واده دی، موږ به یې هم ګورو او تاسو ته به هم ګورو. راځئ والد صاحب سره ملاقات کو. کاکا جی السلام علیکم. السلام علیکم کاکا جی څنګه؟ کاکا جی څنګه تاسو؟ خیر دی، شکریہ مولانا. خیر دی. ټولو پهله کاکا جی تاسو د ودونه ډیر زیات مبارک شي. ډیر مهرباني. الله دې مبارک کړي تاسو مبارک. امین امین. ډیره مهرباني کاکا جی. کاکا جی مبارک شي ودونه. اچھا الله پاک زړه تاسو مبارک. څنګه مناس کاکا جی د کاکا جی نه به تاسو نه کو. کاکا د واده حواله سره نو ډیر شکریہ ادا کوم او ډیر د ټولو ډیر مهرباني او ډیر شکریہ چې موږ څخه راغلي او الله دې داسې موږ ټول الله په خوشحالو کې یو ځای کوي او په داسې ښادو کې په داسې کې د الله موږ یو ځای کوي او زه د ټولو خپل مېلمنو شکریہ ادا کوم. شکریہ کاکا جی. رانه وړې زما زړه زما ذکر دې جادو کر دے اللہ دی خیر کی جادو کر دے اللہ دی خیر کی. दादा السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه له جوړې؟ خیر دی دادا. تاسو خو یې طبیعتونه ښه دي دادا؟ خیر خیریت دی، الله فضل دی. مهرباني الله دې زموږ مشرانو له ډېر عمر د برکت سره ورکړي او ډېره زندګي دې ورکړي. الله دې زموږ مشران تل ښاد او آباد او عزتمند ساتي. بس الله دې پالنه وکړه. امین. او الله تعالی نیکان او صالحان کا. امین. او او الله تعالی تلاس هغه کار او د بدن نه هغه کار اخلي چې الله پې رضا کړي. امین دادا امین. الله دې ستاسو قدر وکړي دادا. دادا دا راته ووایه که نه چې دا اوسني ودونه څنګه دي او پخوانه دي، دې کې څه چینجنګ و؟ په پخوانو ودونو په اوسنو کې زموږ د کلي او خو داسې فرق دی که نه چې اول وخت کې ډېر جهالت و. اول به چې ودونه کېدلو نو ساده ډوډۍ به وه هغه ملک کې او یو چرګ به خلکو حلال کا ټول کلي به وخوړه. یو چرګ شورا به یې وخوړله ټول کلي غوړو ته به یې پرې وکړو. خو هغه د جنۍ پلار به دومره زیاتې تشدد کوو چې د هلک د پلار نه به یې رسم اخیست او هغه رسم به داسې و چې اول د ابتدا نه شل سیرې مقرر شوي وو. شل سیره غوړي، شل سیره ګوړه او شل سیره اوړه دا به یې د هلک د پلار نه واخیسته په خپل کور به یې رسم پوخ کړو. ناروا بیا هغه ورو را کمېده نو هغه 8 سیرو ته راکوز شو. بیا مولوي صاحب دې راغلل، الله تعالی راوستله نو دا تاولحق پلار نو هغه په دې باندې پوره جد جهاد وکړو او ډېره دغه قرباني وکړله. نو هغه رسم رواج د کمولو دپاره هغه دومره شوله چې 4 روږې یا 4 سیره دا یې مقرر کړه. دا وایي د جنۍ پلار اغوستو. بیا الله تعالی فضل کو هغه ختم شول هغه خبره. اورې بیا ودونه په خپل رسم رواج شو. دا د علاقو نه به یې ډوان راوستله، دغه به یې کوله، خرچې به یې کولې، ډبې به یې راوستې، ودونه به یې کوله چې چا به دغه کو نو که نه څه مخلوق داسې و چې هغه په دې ډبانو ډېر مینه نو هغه به په ودونو کې ډېر راوسته. بیا رفته د الله تعالی داسې فضل وشو چې هغه هم الله تعالی د خیره سره ختم کړو. اوس خو انشاءالله تعالی داسې ښکلی نظام دی، ښکلی وخت دی اوس چې اوس جنکۍ به مخکې په زانګو کې تلې او چې زانګو کې به نه وه نو چې هغه لور به چا نه ورکوله. هغه رسم و رواج ختم شو. اوس د الله فضل دی جنۍ به پردې سره واده وشي، نکاح وشي، د خاوند کور ته په پردې سره لاړه شي او دا ولیمه چې ده نو د خاوند کور یې وکړي. د جنۍ پلار چې هغه ته
4 ورځې کېږي نو د هغې د سرخی دغه ته روټۍ وکړي. دادا دا راته ووایه چې لکه د شادي حال واده کې او د کلي واده کې څه فرق دی د کانې لحاظ سره د خوراک لحاظ سره؟ نو څه وایم د کلي جدا رواج دی د دې ځای جدا رواج دی مختلف رواجونه دي دغه شی دی. د صحت دپاره کم خو دادا لکه کم لکه زمونږ دپاره خو د صحت دپاره خو د کلي هغه خو دا خو نه دي د کلي هغه خو د کلي هغه خو هغې کې به سوچه غوړي و غوښې به وي چرګ خو دغه دی دا ټول فارمي چرګان دغه دی کې به څه ووایم دا په دغه را باندې مه وایه که نه. بلکل دادا الله دې ستاسو قدر وکړي. ډېره مننه چې تاسو موږ له خپل قیمتي ټایم راکړ. دې منزل له ښه راورسېدله که نه انشاءالله تعالی اوس ډېر ښکلی نظام ښه طریقې سره کلي کې ومه ښه دغسې ده جینۍ په زانګو کې نه وړل شي په خپلو خوځي او دغه نه د نکاح مخکې نکاح وتړلی شي بیا جینۍ لاړه شي د خاوند کور ته د خاوند کور یې ولګي ولیمه وکړي هغه د هغه چار دی چې څنګه یې ورته ښه ښکارېږي هغسې وکړي. بس واده په دغه سیسټم دی نو اوس چې کم هغه کفریات کم شوي دي اوس. بله به دادا ودونه به هفته هفته لس ورځې به ودونه اوس بس دا چې 1 بجه به راشي 2 بجې به ځې د دې حوالې سره څه وایي دادا؟ نه روټۍ هغه هم دغه کسې وخت روټۍ وه خپلو خپلوانو له به بیا ورکولې روټۍ خو د عامه روډۍ به یو وه خو بس بیا به نه وه. ډېره مهرباني دادا الله دې ستاسو قدر पमाजी कर दे जादू कर दे अल्लाह दी खैर की गाने वड़े समाजी कर दे जादू कर दे अल्लाह दी खैर की या मिली दले पल जानन पमाजी कर दे जादू कर दे अल्लाह दी खैर की राने वड़े समाजी कर दे जादू कर दे अल्लाह दी खैर की जादू कर दे अल्लाह दी खैर की سمخان واده دی او په هغې کې چې کوم دی نو موږ اسیم بای په دعوت کې راغلي وو همدې ناست نوید بای اسیم بای د ټولو پیله پورې تاسو ډېره مبارکي راکړئ. مهرباني اسیم بای ماشاءالله ستاسو واده دی او الله دې ستاسو دا زندګي چې د همیشه ښاده او باد او خوشحاله ساتي. امین. زندګي خوشحالو سره دا زموږ د برخه خبره ده او دې کې چې کوم دی موږ ټول ملګرو میلاو شو خوشحالي او دغه ده او بل دا چې دا د راغلي مېلمانه دي د دې موږ ټولو شکریا ادا کوو چې کوم دلته ته راغلي دي الله دې خوشحاله ساتي چې دی ټایم وباسه وراله ټولو. ډېره مهرباني اسیم بای. نوید بای یو ځل بیا تاسو ته واده حوالې سره څه وایي نوید بای؟ بس څه به ووایم نه د نوید بای په مخ باندې خندا راځي. نه ډېر واده حوالې سره څه وایي ماشاءالله نوې زندګي ده الله دې تاسو په دې زندګۍ باندې ټول عمر ښاده او خوشحاله او آباد. راغلي مې ورته ډېر مهرباني ادا کوو چې هغو راغله موږ دپاره د خپل مصروف وخت نه ټایم وباسو موږ څخه راغلو او ټولو نه زیاته شکریه ستاسو ملاتړ. चिव पीलुना रावड़ा बंदे बंदे चिव पीलुना जाना न
जादू कर दे अल्लाह दी खैर की गाने वड़े समाजला समासी कर दे जादू कर दे अल्लाह दी खैर की या मिली दले पल जाना د حوالې سره تپوس کوو چې لکه پخواني ودونه څنګه اوسني څه چینجینګ دی څه مطلب څه بدل شوي دي نو راځئ السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام ثناء الله خان ستاسو ډیره مننه ډیره مهرباني الله تعالی تاسو ښه د خوشحاله ساتي ډېره موقع راکړه او ستاسو ډیره مهرباني یو جهان مننه کاکا عزتمن شي ښاد او آباد اوسې کاکا دا راته ووایه چې پخواني ودونه څنګه اوسني ودونه څنګه دي اوس واده داسې چې ګنټه دوو کې هر څه کلیر نو زما چې کم حده پورې یاد دي که نه نو پخوا به زموږ په کلي کې لکه ودونه به و نو ډېر خوند به یې کوه پوره چې دی نو هفته او د واده نه مخکې به چې دی نو عام سطح باندې یو میټینګ به وشو او دا مشران به کېناست د هغې به چې دی نو یو پروسیجر به یې طی کړه چې آیا به د کم کور کې به چې واده و نو هغه به خبره وړاندې کړه او بیا به نوره فیصله به خلکو کوله که نه نو بیا به هغه وزګار و ټول به خدمت به یې وویشه او چې دی نو کارونه به کوئ لرګي به یې چې دی نو راوړو ځای په ځای نه او پی به راټولې د تندارۍ نه به چې دی نو دا پی به خلکو راوړو لرګي به یې راوړو او چې دی نو وړه به یې تنورونه ونه اوس خو تنور خلک ولګي هغه وخت کې به تنور نه و نو زنانه او غریبانو به ټوله شپه ډوډۍ پخولې سهار به چې دی نو خلکو به خوړې او زانګو به پکې وه او ډېر لکه یو روایتي انداز و اوس خو چې دی نو ډېر مختصر شوی دی د روډونو هغه سیسټم به هم نو کاکا روډونه به لکه هغه وخت کې نه و زانګو په اوږه باندې ډېر پورې وړل کېدل داسې ډول که نه روډونه نه وو او ګاډي نه وو ظاهره اوس خو ګاډه سجاو کې او په اسانۍ چې دی نو راولي هغه وخت کې خو به چې دی نو په اوږو باندې به زانګو وړه او هغې ته به مخصوص خلک و که نه خپل کسان به نو هغه به چې دی نو زانګو به یې د واده کور ته یوړه و ډېر لکه خوند به یې کوه او کاکا جي پخواني ودونو کې به مطلب دا ده چې د میاشتو نه او مطلب به سړی به د کلونو نه په انتظار او په تمه به چېرې واده به راځي او واده به کېږي اوس خو دا ده چې بس لکه افتر ورځې پیله واده نو په سهار باندې اډر ورکړل شي نو هغه A to Z چیزونه چې د واده څه سامان لګېدو والی هغه میلاو شي او په کلي کې به دا سیسټم نو داسې دی بالکل دغه شانته ده اوس خو ډېر اسانۍ پیدا شوې او ډېر مسایل چې دی نو خلکو دغه پخوا چې دی نو لکه جسماني محنت په ډېر و فزیکل چې کوم محنت وکړه نو هغه به ټولو خلکو به خپله حصه میلاوله د واده کور والو سره څنګه زمونږ بنشونه په اتفاق سره راتلل هغسې ودونه به هم اتفاق سره کېده اوس خو چې دی نو ډېره اساني ده ستا خبره درسته ده چې په ګنټه دوه غنټو کې سامان راشي او چې دی نو هر څه کلیر شي ډېره مهرباني کاکا آباد اوسئ شکریه نو څنګه چې موږ طاولله شاه کاکا سره خبرې کړو اوس موږ سره ګران مشر زموږ کاکا جي ناست دی ګلیمین کاکا سره دوه خبرې کوو د ودونو حوالې سره کاکا جي السلام علیکم وعلیکم السلام انو زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې یعنې ودونه خو ښیي وایي چې ودونه ښیي او خوشحالۍ هم ورسره خو غمونه هم ورسره ډېري که نه نو ودونه پخواني ودونه چې وو نو هغوی ته به یې ودونه وې اوس خو خالي ډوډۍ د خېټه ډکه کزه کور ته اورې نو مطلب دا چې پخواني ودونو په شانته وخت د پخواني ودونو په شانته سور چې کوم دی نو کو تر قیامته بیا نشي راتلی اوس او اوس دی وایي چې موږ تبلیغیان یو دا یو موږ تاسو د کلمې نه منکر وو کلمه وایئ مونځ کوئ دا خو یو په زمانه په زندګۍ کې یو ځل راځي د واده دا کیسه نو چې په خوشحالۍ تېره شي نو ښه خبره ده که نه ده او دیو چې کوم دی نو ځان په تبلیغیانو کې واچوي او نور شاته پته یې موږ ته چې د ده رسۍ ډیله ده که نه مطلب نو هغه وایي دې کې ګناه دی دا دی هغه دی نو بس هغه خپله ناوې په د شپې رخصت کي ولل داسې خو څوک میت قبرستان کې نه دفناوئ لکه دیو چې دا ودونه شروع کړلي نو زه وایم چې ودونه کوئ خو په ډنګ ډونګې کوئ ټنګ ټکورې کوئ مطلب دا چې یعنې تشه ډوډۍ خو تاسو عبدالله شاه غادي ته لاړ شئ او هلته هغه مزار کې ډوډۍ میلاویږي ښه بې مخملازې وخورئ وڅکئ نو دا ده چې یعنې واده یو کوئ مطلب واده یو دی دا خلک چې کوم دی اوس زه به خپله خبره چې شپېته کاله اتیا کاله عمر هغې واده غواړي نو واده دغه دی زمونږ یو مشر ناست دی دغه میا سید لالا ماما نو ده ته زما د راتلو سره ووایي چې واده خو نه کوي نو ده وایي چې واده نه کوم نو دا پکې صحیح مسلمان دی که نه واده خو یو وي دا خلک چې کوم دی نو اوس چې څه وایم نو ځکه نشم ویلی چې که دا ریکارډ چېرته څوک میندې خویندې اوري نو بده خبره ده نو مطلب دا چې یعنې غلطه خوله نه خوځوم او نور دا ده چې یعنې
واده یوي او نوی یار اشنا کول ډیر ګران دي او پرانه یار چې مړ شي بیا ته واده وکړې هغه ته اشنا کوي نو ستا وخت به ختم وي نو بیا به درته وایي چې زه خپل خرڅ کوم ګوره یو واده کړلی په هغې کې به عزت کې پاتې شي چې کم خلک ودونه کول غواړي نو د هغې نه د ځان چېرته یا د زهرو ګولۍ وخوري او یا د چېرته د یو کمره ځان ورغړی نو زه جان به یې ټوټاو شي که واده وکړي نو بیا به یې کنځي نو بیا به یې لکه د بې غیرتو سر کته کړی داسې نو د هغې نه څه فایده د ګیدړ د ژوند نه د منظري د یوې ورځې ژوند غوره دی عایشه بسې نو دا موږ څه وایو چې د واده موږ ګل امین کاکا سره د واده حوالې سره خبرې کړو اوس په موږ سره په خوا کې ناست شاهزیب خان سره به یو دوه خبرې کړو السلام علیکم وعلیکم السلام سلام خان څنګه جوړ ته الله پاک احسان دې ته جوړې ټیک ټاک خیرته تاسو راتلو ډیر شکرګزار یم تاسو پروګرام کې چې کوم دی هر کله وکم او زموږ په دې پروګرام باندې تاسو یو رڼا راوستلم او تاسو پښتو 302 اواز چې کوم دی زموږ ډیر فخر دی او الله دې خاطر آباد او کامیاب ساتي صحیح ده امین امین یو جهان مننه شاهزیب خان الله دې عزتمند او خاد او آباد سره ستاسو د مینې راکولو یو جهان مننه شکریا دوستانو څنګه چې نن موږ راغلي د اسیم خان د واده له بلکې د نوید خان اسیم خان چې د ګډې کرمدین سره تعلق ساتي موږ د ډېر په درنه باندې چې کوم دی نو دعوت راکړو موږ په دې کې زموږ چې کوم مشرانو موږ دې سره د وادونو حوالې سره خبرې وکړو نو امید لرم چې پروګرام به ستاسو ډېر زیات خوښ شوی د راتلونکي پروګرام پورې خپل ورور ثناء الله خان له ورکو اجازت د کیمرمین زیب خان سره د لوی الله په امان